once again. ذاکر یوسفزی صاحب را سره دی په ګاړ مناره کې د پروفیسر تسکین احمد او د افتخار احمد صاحب دی ځای کې یو. ذاکر صاحب به تاسو ته خپل کلام ډالۍ کوي. ذاکر صاحب مننه جی zulfiqar کیف صاحب ډېر زیاته مننه چې تاسو راغلي د ګاړ منارې د سیند غاړې ته. دا د پروفیسر تسکین خان او د پروفیسر افتخار احمد خان فارم هاوس دی، خو هغوی دلته نه راځي. هغوی په پېښور کې میشته دي. دا زموږ د خلکو دپاره د خپل علاقې د خلکو دپاره د انټرټینمنټ او د سکون دپاره ځای جوړ کړی. ډېر زیاته مننه کوو. راغلي یو فجیګ لاله دی، ټول ملګري دلته هم پروګرام کړی دی. یو جهان مننه کوو د تسکین خان دی چې موږ له په یو وینا دا ځای راکړی او راته چې بار بار راځي او بیا راځي. دا ستاسو ځای دی، نو الله دې قدرمن کړي او الله دې چې دین خوشحاله ساتي. د کلام دوه درې شعرونه درته وایم چې زمونږ د محبت کیسه کې نوي رنګ ته ګوره، زمونږ د محبت کیسه کې نوي رنګ ته ګوره، په یو کاله کې اوسو خو دیوال زړه کې ساتو. زمونږ د محبت کیسه کې نوي رنګ ته ګوره، په یو کاله کې اوسو خو دیوال زړه کې ساتو. او زمونږ جانان زمونږ د زړه په کور دننه اوسي، زمونږ جانان زمونږ د زړه په کور دننه اوسي. دا نه ده چې نه خیا رومال زړه کې ساتو. زمونږ جانان زمونږ د زړه په کور دننه اوسي، دا نه ده چې نه خیا رومال زړه کې ساتو. او ذاکره چې جواب نه سوالونه پیدا کیږي، ذاکره چې جواب نه سوالونه پیدا کیږي، تر مرګه به خوندي داسې سوال زړه کې ساتو. او شعر د کیپا چې بوتلل غواړم د سوال او د جواب په لوري، چې بوتلل غواړم د سوال او د جواب په لوري، خبره بوزي د ګناه او د ثواب په لوري. او ستا قدمونه به کاروان له د منزل نه خشي، ستا قدمونه به کاروان له د منزل نه خشي. قدم را واخله د قلم او د کتاب په لوري. ډېر ښه. او یو ځل به وي چې به راټول په یو نقطه شو سره، یو ځل به وي چې به راټول په یو نقطه شو سره. وینم حالات چې دی روان د انقلاب په لوري. خجی نو دا ګینې خبره د قسمت وګڼم، خجی نو دا ګینې خبره د قسمت وګڼم، چې مې کشتۍ دې همیشه وي د ګرداب په لوري. او ذاکره بولې چې مخونه آینې د زړونو، ذاکره بولې چې مخونه آینې د زړونو، ذاکره دا خو جوړې لاړې د سراب په لوري. مننه، مهرباني. ډېر ښه.